نبی علیہ السلام مبارک فرمائی یو حدیث پاک کے راضی وی ابو لہب چې په کم وخت کې زما په پیدایش باندې وین زاده کړې سویبا نو په جهنم کې چې هغه ټیم راشي نو الله به ته په دې ګوته کې پیدا کی هغه پی بس کی دا لګون دی. اوس جهنم ټول یو شپه هغه کې ورځ شپې نشته خو الله ته هغه ټیم معلوم دی کنه زما په پیدایش خوشحالي کړې ده نو د هغې د برکت نه به په هغه ټیم دلته لږ پیدا کېږي هغه بروي دومره پې نبي علیه السلام په پیدایش خوشحاله چې ایمان قسمت کې نوم برباد شولا. ابو لهب د حضور پاک مبارک تره دی ابو طالب او سونه تربیت د نبی علیہ السلام کړی دی. بعضې وخت زما عقل حیران شي چې خدایا ستا فیصلې جدا دی او د انسان عقل جدا دی. ماشوم یې نبی علیہ السلام لوی کړی دی ماشوم او جدا کېده به نه لکه د پلار غوندې مینې وله ورکړې ده او پوی مو پې چې دا د الله رښتونی پیغمبر دی. ځکه ځان سره یو ځل د شام په سفر روان کړو هلته یو د عیسایانو پادري و هغه په پیغمبر علیه السلام کې د پیغمبرۍ نښې ولیدې لا ماشوم حضور پاک ویله د مشر څوک دی د ابو طالب ویې وروره ستا په دې واره کې د آخرې زمانې د پیغمبرۍ نښې دي دې شام ته مه بوځه څوک ضرر ورته ونه رسوي یهودیان د شام دی واپس بوځه ګوره ورته پته وه. او یو ځل نبی علیه السلام سره حضرت علی په منځه ولاړ او په مینا کې دی راغی چې راغی علي صاحب ویرېد د علي صاحب پلار نو چې بیا مونځ خلاص کړ دوی نو ابو طالب بچی ته آواز کې علي ته رضی الله عنه وی دې خوا راشه وی ته جوړ ویرېدې وی یو بابا تا نه ویرېدم وی مه یریږه وی د تره دا زوی چې درته څه وایي نو ورپسې ځه دې به تا چتم په غلطه لار روان نه کړي. ولقد علمت بأن دین محمد من خیر ادیان البریة دینا دا د ابو طالب شعر دی وی ما ته ښه پته ده او یقین مې دی چې د نبی علیه السلام دین په ټولو دینونو کې بهتر دین دی. د مکی خلک یو ځل راغون شو ابو طالب صاحب ته صاحب ورته په دې وجه نه ویم چې دی مسلمان دی یا جنتی دی په دې نسبت چې د حضور پاک مبارک ډېر لوی قدر کړی نور د کافر تعظیم به نه کوي او نه به لویي کوي نه به عزت کوي. نو دله د مکې خلک راغون شو رالل وی داسې کار دی چې ستا د ارواره زمونږ د خدایانو خلاف کوي او مونږ سره دښمني جوړه کړې ده دې پوه که که دې ښځه غواړي چې کمې خوښې ګوته دې پکې دي مونږ ورکوو که بادشاهي غواړي د ټولې مکې بادشاه کوو که مال غواړي د خولې نه دې وباسي وله ورکوو او د دین نه هم نه منې کوو خپل دین دې چلی خو زمونږ خدایان دې نه چیړي. حضور پاک مبارک یې راوغوښت ابو طالب او دا ابو جهل او عتبه او شیبه کافران ورته ګیر چاپېره ناست ورته ویې واره دا قوم دې راغلی دی او تا سره یو جوړه کول غواړي کاکا څنګه وی دوی به ستا دین نه چیړي ته چې خپل دین مذهب مونځ څه کوې نو کوه تا ته به غږ نه کوي خو دا قوم دی وی او ویې واره نور زم ډېر تنګ شوی یم بس زم نور طاقت د دې قوم د مقابلې نشم لرلی ټول قوم یو خوا یو ته بل خوی نو ستا دین دوی نه چیړي خو صرف دونه راته وایي چې ته زمونږ خدایان مه چیړه بس زمونږ د خدایانو بد مه وایه د بوتانو د دې کاڼو او باقي که ښځه دې خوښی په مکه کې چې د کومه ښځه جینۍ خوښی ګوته پکې د درلی کوو مال دې خوښ دی د خولې نه وباسه چې څومره مال دې په کار یې درلی در کوو بادشاهي دې خوښه ده نو موږ د ټولې مکې بادشاه کوو. چې دا خبر یې وکړې نو حضور پاک مبارک په جړا شو ورته وی کاکاجي دا خو دا ښځه ده او مال ده د مکې بادشاهي ده که دا قوم ما ته په دې یو لاس کې د انور کېږي او په دې بل لاس کې راته سپومې کېږي زما د قسم په هغه ذات چې دې پیدا کړې چې دا خپل دین او دا خپل ایمان به پرې نه ده بس دا مې خبره ده. او کاکاجي د دوی خدایان خو زه ما خو څه نه دي ویلې زه خدا ویم چې دا خدایان نه دي خو به زه خامخا ویم خدای یو دی الله یو دی پروردګار. او خیر د کاکاجي که ته د قوم طاقت نشې لرلی نو تا ته اجازت دی ته د قوم ملګری شه تا خیر دی نه مجبوره کومه خو زه نشم. روان شوته چې روان شوته په جړه ګورې د ابو طالب کافر دی که نه او د مکې ټول کافران ناست دي او حضور پاک مبارک ته آواز وکړو وی ورواره دلته راشه وی ته څه وایې چې زه به ستا مرسته پرېږدم ځه چې کوم دی دین دی هغه چلوه
او دا چې څومره د کافر زم کافر مسلمان نیم پتا مې ایمان نه دی راوړی او چې څومره د مکې دا غټ غټ خانان او مالداران او چودریان او د مکې دا ملکانان دي د دې د لاس خلاصي څوک به درته برامونه ګوري. دومره په نبی علیہ السلام کلک ولاړ. یو وخت کې د مکې خلک ټول را پاسېدل او د نبی علیہ السلام او د مسلمانانو خلاف بایکاټ وکړ. وی چې څوک د پیغمبر علیہ السلام مرګری دی که هغه مسلمان دی او که کافر دی هغه سره به څوک هم خبرې نه کوو، نه به ورسره خبرې کوو، نه به پې سلام اچو، نه به پې سلام جواب اخلو، نه به پې څه خرڅو، نه به څه شی اخلو. مکمل بایکاټ د اعلان. نو نبی علیہ السلام و مسلمانان تنگ شو. چې تنگ شو یو دره و شعب ابي طالب وته وایي. اوس هم په مکه مکرمه کې دا دره شته، زه ورغلی. اوس پکې د تیلو ګاڼې دي، لوی بازار دی، مارکیټ دی، د تیلو د ګاڼې مارکیټ دی پکې. الحمدلله. نو په دغه دره کې نبی علیہ السلام مبارک سره د ټولو مرګرو دیره شو. او ورونو نه په چا څه شی خرڅو، نه د چا څه شی غشته، نو خوراک به سو د اونو پاڼې به خوړی او دا دربونه او کبلې نه دي دا به خوړی، په دې به خپله ګزاره کوله. او چې بار ته به مسلمانان رالل چا ور سره خبرې نه کولې، مکمل ور سره بایکاټو. 3 کاله حضور پاک مبارک او مسلمانان 3 کاله په دې دره کې ګورې بند پراتو. 3 کاله لږ شی نه دی، 3 کاله د اونو پاڼې خوړې او کبل او دربونو په دې به گزاره کوله. او چې ماشومان به کله اوږي شو نو زړې سرمنې به راواغشتې، هغه به په اوبو کې واچولې او به اوخوټ کولې، نو هغې باندې چې کومې اوبه به ټینګې شو نه به ماشومانو له ورکوله. او وړو به یې داسې جړل چې د غرونو نه بل طرف ته به د ماشومانو د چغو اوازونه اورېدی شو. زما ورونو په دغه دره کې 3 کاله د ابو طالب هم نبي علیہ السلام سره تیر کړي. و کافر وی زه د خپل واره مرګریم 3 کاله ورسره هلته تیر کړي. دومره د حضور پاک مبارک سره مینه ساتلې ده، خو مسلمان مړ نه شو په اسلام په قسمت کې. نو چې کله ته سا خطا نو د مکې دا مشران کافران ته راتاو دي، ابو جهل دی او دارنګې نور کافران دي، او حضور پاک مبارک ورته راغی. په دغه وخت ته نبی علیہ السلام دعوت ورکوي، وی کاکا یو کلمه درته ښیم ده ووایه. او کاکا که دا کلمه دې ووی نو زه به دله د الله په نس ګوی کوم. زه به یم چې الله زه ګوی یم چې دا کلمه زما په مخ کې ویلې ده، د الله د عذاب نه به دله زه سفارش کوم. ګورې کاکاجي که دا کلمه دې ونه وی که نه نو ګورې د الله د عذاب نه دې نشم بچ کولی اگر چې زما سرې. اخوا ورته ابو جهل وی ښه د پلار نیکه دین نه دی اړی، دا خو ډېر خبیث و که نه، د پلار نیکه دین نه دی اړی، دا اړی دی ښه پرېږدي دی نه د پلار نیکه دین نه. او نبی علیہ السلام لګیا دی دعوت ورکوي. اخیری چې کم وخت کې وفات کېده ابو طالب نو دا ټکې د خولې نه وخته، وی بل دین نه قبلوم او ماغه د پلار نیکه دین مې ټیک دی. او ساته ووتله، کافر مړ شو. حضور پاک مبارک یو روایت کې راځي خپل لاړې راواغشتې او په دا وجود یې وله پورې کړې، ځکه زما د دې لاړو د وجې نه دې خدای پاک بچ کړي، نور خو ورته پته وه. او دغې وخته پورې لا نبي علیہ السلام د دې نه نو منې شوی چې کافر له دعا مه غواړه. او هغې پورې کاکا زه به ستا دپاره د الله په دربار کې دعا غواړم تر څو چې ما ته خپل الله زه منې. نو بیا وله بخښنه پرېښوده. نو چا د حضور پاک مبارک نه تپوس وکړو، وی ابو طالب خو ستا لوی خدمت کړی دی، څه فایده دې ورته ورسوله که نه؟ وی او دی به په جهنم کې ولاړي، نور وجود باندې به اور نی، صرف سپلی د اور به پخپو وي، او هغه سپلی د اور به دونه ګرمي چې مازغه به خوټ کېږي. او یې که زه نو نو دی به په درک اسفل د جهنم په ویښ کې به په غټو غټو غرغنډو کې پروت و، ځکه زه یې پېژندم، زما معجزې یې لیدلې، زما دین ورته معلوم و چې رښتونکی دی، او بیا یې ایمان راونړ، دین یې قبول نه که. نو زما وروڼه ابو طالب څونه د حضور پاک خدمت وکړه. او سکت ری او سکه دا چې د پلار خپل رور دا بعضې ترونه یې مهرني و، او ورسره یې په هغه دره کې څونه سختۍ تېرې کړې، خو چې ایمان یې نصیب نه شو د جهنم خشاک. اصل څیز څه شی شو؟ ایمان. او دا کلمه
چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ایمان اصل شی دی. یو دو مثال دل نور در کوم چې تاسو په خپ وشي. په مکه کې یو لوی کافر امیه به وته امیه ابن خلف او داغه غلام مشهور بلال به وته حضرت بلال رضی الله عنه. دا د امیه غلام، بلال غلام دی او دا سردار دی. بلال د بل وطن دی او امیه د مکې دی. بلال غریب دی او امیه د مکې سردار دی. اغا بلال رضی اللہ عنہ مسلمان شو، دی امیہ با اوستا نو پخپکی بے والا پڑی واچا و دا مکی پشگو بے راخ کا او بیا بے گرمی تیگی راواغشتے نو پدا سینہ دا پاس بے والا کی خواہ دے او معشومانو لبے چوکی ورکڑی ازغو والا چوکی غنو والا او ایشا بے دے پہ وحے نو دا مکی پا کسو کی با بلال مخ کی و معشومان با ورپسیو پا چوکو بے واؤ او چې کم ځای به زخمی شو نو ګرمې شګې به په زخمونو کې ولا چولې. وی شابه دا کلمه دې پرېږده، هغه به وی الله احد الله احد، الله یو دی الله یو دی، د دې پرېښودو والا نه. هغه بلال څه شو، هغه امیه څه شو، فرق پکې څه دی؟ اوس دې تور هغه سپین، دې غریب هغه مالدار، دې غلام هغه مولا، دې د مکې او هغه د بام. فرق پکې څه دی؟ بلال رضی اللہ عنہ کلمه وی مسلمان شو، د جنتیانو سردار، په جنت کې جنت کې حضور پاک مبارک ورته کله وی کنه نبی علیہ السلام چې کله بر جنت تلار نو یو ولا پیدا خشتخ کله وبوي او چې یو وینځو په مخ به وبواچولې نو یو وب چې به د مخ نه پریوته داسې بخکارېدلې لکه ملغلره. وی چې ما تاسو کوی د جبرئیل السلام چې دا څوک تا وی ته خپل تاسو کا وی چې دا ورلم مې چې تاسو کې او دا محل چې ستا خوا کې دا محل د څه دی؟ وی ما ته وی چې دا ستا یو امتی دی حضرت بلال، دا هغه محل دی او تاسو کې وی زوم داغه په انتظار دلته ناشته ما. نو حضرت بلال صاحب حضور پاک مبارک ټوکی کوله، ای بلال ستا کور بملی دی او ستا قدر بملی دی. ها امیه ته وګوره، امیه څه شو؟ امیه په مکه کې اوسېدرونو. د یو بل مسلمان سره دوستانه و، داغه سعد نومو، دی په مکه کې اوسېده او هغه سعد رضی الله عنه چې دی نو هغه په مدینه شریفه کې اوسېده. د دواړو تجارتي شراکت یو بل سره. د امیه چې بکله مدینه ته لاړ هغه سره بدیرو، او سعد چې بکله مکه مکرمه ته راغی نو امیه سره بدیرو. نو چې کله نبی علیہ السلام مدینه ته هجرت وکړ ادې نه پس دا سعد یو ځل راغی مکه مکرمه ته چې راغی نو اوس خو یریده چیرې مونږ خو مسلمانان یو، د مکې خلک کافران دي او مونږ خو د نبی علیہ السلام رسته کړې ده، هسې نه څوک راته نقصان ونه رسوي. نو دی اشنا ته وایي دی امیه ته دی کافر ته هلکه وایي داسې یو ټیم راله وګوره چې څوک نه چې د بیت الله طواف پکې وکړي. هغه وایي ښه وایي غرمه به دې بوځم، د غرمې خلک ودي. نو چې خلک وده شو نو امیه دا کافر ته مخکې شو، دا سعد ورپسې شو، طواف به کوم چې چانه یریدل هغه خدای والے په مخ ورغه ابو جهل او دې سعد هلکه امیه دا څوک دی؟ وی دا سعد خو نه دی؟ وی دی کنه ها وی تاسو زمونږ دشمن لپنۍ ورکړې ده او ته دلته په مکه کې په خوشاله ګرځې. یاره ارمان که د دې امیه میلمه نه وې که نه اوس به مې در سره کتلي. هغه ورته څه وایي؟ ورته یې په ارام کښېنه، خو هم یو لوی دغه سړی لوی سړی دواړو په یو بل اوازونه اوچت کړل. دا امیه اوس پړه کې سوچ کوي چې کله میلمه مرسته کوم خو قوم دشمن کېږم، راشه میلمه به خپل کار کوي. نو دې میلمه ته وایي دې ملګري ته هلکه په ارام کښېنه، ګورې په ابوجهل سترګې مه راوباسه، دا زمونږ سردار دی، ته خو زما میلمه خو دا زمونږ سردار دی. او ورته وایي امیه چپ، ستا متعلق ته خو به غږ نه کوې. نبي علیہ السلام نه ما پخپله اورېدلي چې امیه به مونږ وجنو پرېږدو یې نه. خیر اوس خبر اقوال ته جګړه ختمه شو، صحابي لاړ مدینه شریفې ته، امیه کور ته لاړ. چې کور ته لاړ ښځې ته وایي ښځې دې خوا راشه، ګوره وایي هغه میلمه چې زما هغه راغلی و هغه خو ما ته وایي چې نبي علیہ السلام وایي چې دې به مونږ وجنو.
وی نو کوم ځای به دې وجنې ته دلته و هغه 400 میله لرې دی وی نه کنه هغه دروغ نه وایي رښتیا وایي ښځه ورته وایي مه یارېږه نیک بخته په ځان دې پرغز راوستلې ته بار موز هغه دلته نه راځي نه کنه وی بس سړی مې ته ویارېد کنه او یې دومره ویارېد چې پرتوګ کې د اودسمات یې لاړه دومره یاره پرې راله اوس الله خو د نبی علیه السلام خبره خو رښتیا ده خو دروغ نه وایي دغه ورځو کې د بدر جنګ جوړ شو چې جنګ جوړ شو ابوجهل لال ټول سرداران یې راغونډ کړل ده پسې م ورغی امیه پسې هلکه ته نه راوځې ټول خلک راووتل او ته کور ناست دی وایي زه خو ناجوړه یم دا نه قصده ناجوړه زه خو بیمار یم ښځه ورته ویې خبره خو دې یاده ده که نه چې تا ته یې ویلي چې نبي علیه السلام به دې وجنې یو که نه ځان به ناجوړه کړمه ابوجهل ورته وایي ته مشر یې چې ته نه ځې را نور هم نه ځي او ته به خامخا ځې ورپسې د مشرانو سپینګیرو جرګه راوسته دا بوډا بابا ځي دا بل بوډا ځي دا بل بوډا ځي او ته وایې زه ناجوړه یم دا ناجوړه ځي او ته وایې زه ناجوړه یم بس غریب یې ته دغه ور واچو غیرت ور واچو چې غیرت یې ور واچو ځان سره روان کړ ښځه ورته وایي یا ظالمه تا ته ما نه وي چې موځه او تا پخپله نه وي چې نه به ځم وایي ښځې جنګ له نه ځم اوس که نه ځم دلته خو مې نه پرېږدي لږ ورسره بار وځم او چې دوی کله داسې اوده شي که نه نو خب مضبوط اس مې غشتی دی په هغې به خپره واړوم او راتښتم به دی یو ورځ دې مزل ورسره کوم او جنګ له نه ده او یو به دروازه به راته کوله او پرته یې راتښتار دی که چې دی لار وموند خو ابوجهل پوره ارامي و هغه د جهانونو شیطان چې څه منځې لاړل نو پیاده قافلې به یو ځای کې به یې دمه کوله نو هغه ځای کې دوی دمه کوله چې دمه کوله په هغه ځای کې نو هلته کې داسې وشوله چې امیه ځان سره خوا کې نږدې اس وتړه او ابوجهل ته خو پته وه چې دی به تښتي نو هغه یو څو کسان الکان پې مقرر کړل وي بچې تاسو به خوب نه کوئ د دې کاکا څوکی به کوئ چې کاکا د نه ونه تښتي نو چې خلک وده شو نو امیه پاسې چې زه به د اس پاړم او تښتم نو الکان رالل کاکاجي څه کوې اوبه دې پکار دي راوالو او دس ماته لوټه دل راوالو څه چل دی هغې ویل ستاسو سملی په ما تاسو څه کوئ نه نه موږ ستا خدمت ته ولاړ یو خو خیر هغې به ورته تاوېدل لا تاوېدل ده بړه کې سوچ وکړو چې زه په بل ځای کې قافله دمه شي که نه دلته خو کار نه کېږي هلته به ترې راتښتمه چې بل ځای به قافله دمه شو خلک به اوده شو شپه به وه او دې به غلې غوندې راپاسې دغه هلکان خو ورته ویښ ناست هغې به رامنډه کړه کاکاجي څه پکار دي اوبه پکار دي ډوډۍ پکار ده څه پکار دي زه سر کوزو اوده شی تاسو به ما څه کوئ زه اودس ماتم اودس ماتی مونږ د سره ځو که دا ډوټه هلته به بیا هغې د تاوېدل لا تاوېدل بیا به دې راونه تښتېد تر دې حده پورې چې د بدر میدان ته یې ورونه ورسو چې هلته یې ورسو هلته کې حضرت جنگ جوړ شو د ده د حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه سره دوستانه وه هغه ته یې وی چې ما به هر څنګه چې بچ کې به هغه ورته وی چې ته داسې وکړه چې د نبي علیه السلام خوا له ځان راورسوه نو بچ به شي خبره داسې وشوله چې عبدالرحمن ابن عوف دې ولیده ورته وی شابه راځه زوی دې م که نبي علیه السلام له دې بوځم دواړه په اس واره دي او په منډه روان دي حضرت بلال چې هغه په لوبې به یې پې کولې لوبې هغه ولیدل لا نجوت ان نجا امیه خلک هغه دې امیه دې ګوره چې بچ ته نه نشي چې صحابه ولید ورپسې شو ګوره ځان خوږ دی که نه زمونږ خلک وایي که نه وی هلکه وایي دغه دا هغه بوډۍ وه او زوی ناجوړه و ورته به سر ته ناسته وه یا خدایه وایي وی د دې زوی دا مرګ ماله راولي او دا زوی مې جوړ کړي خلک وایي داسې که نه وایي دا جوړ کړي خو دې لیدي نه یي مرګ نو اسرائیل علیه السلام راغی هغه بوډۍ له وی څه کوې وی ساده نه وباسم وی روغ او رنځور پېژنې که نه ناجوړه هغه دی توره دې ما پسې راوویسته دې مرګ لیدي نه ځکه دا خبرې کوي نو امیه زوی ځان پسې سور کړی دی او نبي علیه السلام لزغلي اوس چې مسلمانان ورپسې راورسېدل سوچ یې لکې راغی چې اوس دا اس خو زما دروند دی مونږ پې دوه کسه سواري یو منډه نه شي والې زوی له لکه وکړه شاته یې وغورځو خپل څکه زوی چې دا اس به مې سپک شي او مسلمانان به مې په دې زوی شي زه به ترې بچ شم بس یو صحابي ولا زوی مړ کابل ورپسې شو چې اوس دې رالاندې کوي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ورته یې په ځمکه پرېږده ټوپ که اس دې پرېږده هغه د اس نه ټوپ یې کړې په ځمکه پرېوه دې پې د پازه ور پرېوه صحابو ته نه به یې وجنې وی نه کافر دې څنګه به یې نه وجني د لاندې نه پکې تر ومنډل مردار شو زما رونو
د بدر چې څونه کافر ټول نبی علیہ السلام ابو جهل او عتبہ او شیبہ او ولید دا غټ غټ کافران دې په یو کوی کې وغورځول غټ پیو او دا امیه چې دې چې کوی ته راښکه کنه نو وجود اسخا شوی اندام کېده نو په دې هم په هغه ځای کې خاورې واچولې او په شګو کې پټ خبره مې دې پورې کوله چې ګوره د مکې سردارو کې لوی سردارو او لوی نواب او لوی ملک او لوی خان او لوی دولت خاوندو او د مکې باشنده او چې ایمان په قسمت کې نو د جهنم غشاک سلمان ذی فارسو بلال ذی حبشو صہیب ازروم ذی خاک مکہ ابی جہل چون چبو العجبس سلمان ویدا فارس نراغی سلمان ذی فارس بلال ذی حبشو بلال دا حبشی نراغی صہیب ازروم صہیب دا روم نراغی او ذی خاک مکہ ابی جہل چبو العجبس دا ابو جہل دا مکی دا خورنا پیدا دے اغیتا وگورو دتا وگورو دا فرق څه شی دی دا ایمان او کلمه طیبه ده چې دا کلمه طیبه دی او چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله باس ته دا الله بنده شوی خوخ بنده ته مسلمان شوی ته مؤمن شوی او چې دا کلمه دی نه ویل نو کافر مسلمان نه